نو دا ډېر عظیم الشان صورت دی سورة الفاتحه. په دې کې ټول توحید الله ذکر کړی. او ګوره دا فایده الله د قرآن ابتدا د توحید نه کړې ده. نو دې نه موږ ته دا درس میلاویږي. الله دا خبره موږ ته ښیي چې تاسو به هم د هر څه کې عقیده مخکې کوئ. لکه بعض ملګري داسې دي هغوی چې کله دعوت کوي یا تبلیغ کوي نو شروع د مانځه نه کوي، یا شروع د زکات نه، یا شروع د جهاد نه، یا شروع د ذکر او اذکار نه. نو دا غلطي ده. وجه دا ده چې تا تر دې سړي د عقیدې پته نشته. دا سړی که شپېته کاله الله ته ولاړ او منځونه کوي او عقیدې د توحید نه وي نو الله ته د عمل نه قبلوي. دا سړی که ډېر زکاتونه ورکړي او دې عقیده کې شرک یې الله یې ترې نه قبلوي. دا سړی که ډېر جهادونه کوي او اذکار وي نو بنیاد دا دی شروع به د څه نه کوي؟ شروع به د توحید نه کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل او ابو موسی الاشعري رضی الله عنهما دا دواړې د خپل ژوند په اخرنۍ برخه کې لېږلي وو یمن ته د دعوت دپاره. یوې علاقې ته ابو موسی اشعري لېږلی او بلې علاقې ته معاذ بن جبل. او سبحان الله دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند اخرنۍ ورځې وي. نو کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل رخصت کو نو بهر ته ورسره راووتو او هغه په دې سورلۍ باندې ناست. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته معاذه ته کیدای شي چې بیا راشي او زما په قبر باندې تیر شي، کیدای شي ته بیا راشي او زه نه یم. د دې په اورېدو سره معاذ بن جبل رضی الله عنه په ژړا شو، د سورلۍ نه بیا راکوشو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې جوخ ونیو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته کیدای شي ته راشي زما په قبر تیر شي او دقه شان وشوه. معاذ بن جبل راغی خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په قبر باندې بیا راتیر شو. د ژوند په دې اخرنۍ برخه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل لېږلی دی او دی ورته ووایي ګوره د دې لپاره مې ته دا حدیث ووایي معاذه چې کله ته یمن ته ورسېدې نو اولنۍ دعوت به د لا اله الا الله ورکې. لا اله الا الله څه ته وایي؟ عقیدې ته وایي که نه؟ شروع به د عقیدې نه کوي. نو بیا ورته څه وایي؟ وایي که چېرته دی ومنله نو بیا به ورته د مانځه خبره وکړي. معنه دا ده که دا کلمې ونه منله نو مونځ له فایده نه ورکوي، بیا ورته مونځ مه ښایه. اولنۍ خبره به ورته د عقیدې وکړي. که عقیدې در سره ومنله نو بیا به ورته د مانځه مسله وښیي. که د مانځې در سره ومنله نو بیا به ورته د زکات وښیي. معنه دا ده چې مونځ دې نه وي نو بیا زکات هم نه قبلېږي. دا ډېره اهمه فایده شوه ټولو ملګرو دپاره چې عقیده دې نه وي یو عمل هم نه قبلېږي، مونځ ورسره هم نه قبلېږي. او چې مونځ نه وي په منځه کې ناکامه نو هم دا نور عمل دې هسې لاړو. ولې ځکه چې حدیث کې دا راځي چې اولنۍ تپوس به د قیامت په ورځ د الله په حقونو کې د څه په باره کې کېږي؟ د منځه په باره کې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که په دې کې کامیاب شوې نو مخکې کامیابي، او که دې کې ناکامه شوې مخکې ناکامې. نو اوس یو سړی د ډېر عبادتونه یې کړي دي او مونځ یې نه دی کړی او دې په منځه کې ناکامه شو، مخکې هم ناکامه شو. نو بعض زمونږ هغه پښتانه سادهګان دي چې نورو اعمالو له زور ورکړی دی او مونځ ترې پاتې شوی دی، یا منځه له هم زور ورکړی دی او عقیده ترې پاتې شوی دی. نو بنیاد عقیده دی. که څوک درنه تپوس وکړي چې په دې څه دلیل دی چې بنیاد عقیده ده؟ وایي د قرآن شروعات الله د عقیدې نه کړی دی. الحمدلله رب العالمین دا عقیده ده که الرحمن الرحیم دا عقیدې سره تعلق ساتي. مالک یوم الدین عقیدې سره تعلق ساتي. ایاک نعبدو خاص تا بندگی کو دا د عقیدې سره تعلق ساتي. نو دا بله فایده مخې ته راغله. اوس ګوره موږ چې کله صورت شروع کړو نو موږ دا ووایي چې ټول د کمال صفتونه د چا دپاره دي؟ د الله دپاره دي. هغه الله چې عام مهربانه دی او خاص مهربانه دی او واکمن د ورځې د جزا دی. نتیجه راووته ایاک نعبدو، یا الله چې ته دومره لوی ذاتي نو بیا موږ صرف ستا بندګي کوو. قرآن کې د آیتونه چې کوم راغلي دي دا ګورې داسې بې ربطه نه دي. ګورې دا آیتونه یو بل سره تړلی شوي دي. اوس که څوک دا ووایي چې د درې آیتونو پسې د عبادت مسله ولې راغله نو هغه دا ده یا الله وایي ته خو ډېر لوی ذات یې، ټول د کمال صفتونه ستا دي او ته د ورځې د آخرت واکمن یې. نو چې دا هر څه ستا دي نو یا الله بیا موږ بندګي هم صرف ستا کوو. بس ایاک نعبدو خاص ستا بندګي کوو یا الله. موږ عبادت څه ته وایي؟
مختصر یعنی خاص تا عبادت کو عبادت دی ته وي خبره منل د الله سره د عجزۍ او سره د محبته هر هغه خبره چې د الله خوښوي او هر هغه کار چې د الله خوښوي که هغه پټ او که هغه ښکاري په دې باندې عمل کول دې ته عبادت وایي او د عبادت کې به دوه خبرې لازمي دي عبادت کې دوه خبرې لازمي دي یوه د الله په مخ کې عجزي او دویم د الله سره محبت دا خوندوره خبره ډیره د الله سره محبت او الله ته عجزي په عبادت اصل د عبادت بنیاد هم دا دی الله ته عجزي موږ د عبادتونه ولې کوو الله ته ځان عجزه کوو دی بنیاد دی خو الله ته ځان ولې عجزه کوې ځکه چې الله سره د محبت دی موږ د تندې راوالو دا په انسان کې قیمتي ځای دی دا بنیاد دی دا موږ دا تندې راوالو او الله ته په خاورو کې کیدو په ځمکه کې کیدو خو د هغې د لاسه زموږ هغه زړه خوشحاله شي او یو انسان ته چې ته معمولي داسې ټیټ شي داسې معمولي نو ځان به درته ذلیله ښکاره شي وجه دا ده چې د الله په مخ کې ځان ذلیله کولو کې خون پروت دی دا خون پکې په دې دی ځکه چې زموږ سره محبت دی اوس که موږ ټول عمر الله ته د تندې په خاورو کې ککړ کړو نو زړه به زموږ موړ شي نه مړېږي زړه زړه وایي چې نور مې وکړی نور مې وکړی نور مې وکړی ولې ځکه چې الله ته چې یو سړی ځان عجزه کوي الله یې عزتمن کوي الله یې اوچتوي او د انسان په مخ کې چې د ځان ذلیله کو نو ذلیله به شي ځکه دا د خالق حق دی چې د هغه په مخ کې به ځان عجزه کوي او د هغه په مخ کې به ځان ذلیله کوي هغه څه چې د الله حق دی هغه به مخلوق له نه ورکوي مخلوق سره عجزي بل شان ده مخلوق سره عجزي څه ده ښکلي اخلاق ساتل نرم اخلاق ساتل د هغوی قدر کول د هغوی احترام کول د مخلوق په باب کې بیا دا عجزي ده خو داسې عجزي چې سړی ځان ذلیله کوي دا عجزي صرف حق د چا دی د بیا د الله دی الله ته ګوره موږ رکوع ولګوو د معمولي خبره د ملا ټیټه شي پوره ملا موږ ټیټه کړو بیا سجده ولګوو جړاګانې د لاس نیوه مخلوق ته به چېرته لاس داسې ونیسي که څوک دې مړ کړي هم لاس نه نیسي ډېر داسې شتي چې د لوږې نه مړه شوي دي ښه سختې پرې دي ښه حالات یې کمزوري دي خو مخلوق ته لاس نشي نیوی او الله ته موږ لاس ونیسو په هغې هم دا زړه سم داسې کولاو شي دا سینه هم څه شي پراخه شي داسې الله ته م لاس نیولي سم خوند کوي د الله ته چې لاس نیولي داسې او د الله په مخ کې د عجزي او الله ته چې دا جړاګانې کوي په دې کې یو ناشنا خوند پروت دی چې الله ته جړاګانې کوي خو دا عبادت نن سبا ورک شوی د الله ته جړاګانې کول وجه دا ده چې هلته زمونږ هغه عبادت هغه مرتبې ته نه دی رسېدلی زمونږ هغه توجه هغه درجې ته نه دی رسېدلی ځکه چې موږ چې دعاګانې غواړو خو عادتي دعاګانې دي اکثر دعاګانې څه دي عادتي دي لکه اکثر زمونږ د پښتانه چې منځنه به دعا کوي فرض منځنه به دوی ته یو عادت جوړ کړی نو لاسونه خو به یو داسې نیولي داسې او بیا به داسې ګوري او بیا به داسې ګوري او بیا به هغه لاسونه راولي مخله به یې راواچي دا دعاګانې الله قبلوي او دې دعاګانو کې خوني نه دې کې خوند کوم ځای کې دی دې کې خوند د کوم ځای نه راشي لکه اوس تا پسې یو غریب راغی تا پسې او تا ته لاس داسې نیولی چې مال یو پنځیره دې راکړه او ګوري موبایل ته مال یو پنځیره دې راکړه ور به کې وره ته دا غریب هم دی او دې تکبر ته وګوره لاس یې ماته نیولی او ګوتې به څه کوي په موبایل کې وي سره ولا نه ورکوي زه ورکېږي نو بیا ته څنګه الله ته لاس نیولي دي کله یې توجه یو طرف ته ځي او کله یې توجه بل طرف ته ځي هغه الله ته چې ته پوره توجه ورکړي نو خوند به پیدا شي نو بیا جړا به درله درشي الله چې راته رایاد شي جړا به درځي دا کله چې انسان په عبادت کې یو مرتبې ته ورسي توجه یې د الله طرف ته چې کله د الله طرف ته توجه جړا به درشي چې الله ته توجه نشي تاله جړا نه درشي څومره خلک به یې چې د الله د یېرې نه به جاړي او د سترګو نه به یې اوښ کتلي ډېر لږ خلک به د شمار خلک به
حالانکه دا اوچته مرتبه الله دوی له ورکړې ده. حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې 7 یظلهم الله فی ظله، شپږ اووه کسان دي، اووه قسمه خلک چې الله به د قیامت په ورځ د خپل عرش په سوري کې ودروي. اووه قسمه خلک دي. هغه اووه قسمو کې یو څوک دی ورجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه، یو سړی دی ځان له یوازې ناست دی، الله ورته رایاد شو، د سترګو نه اوښکې روانې شو. دا سړی به د عرش په سوري کې ودرېږي. دا ګوره لوی عبادت دی چې یو سړی ځان له ناست او الله ورته رایاد شي او په ژړا شي. نو الله دې دا قسم عبادت موږ ته نصیب کړي او الله دې د دې عباداتو خوند زموږ په زړه کې پیدا کړي. ما خبره دا کوله چې په عبادت کې دوه خبرې لازم دي. څه؟ الله ته عاجزي سره د محبت، او چې محبت ته نه ته به عبادت هم نشي کولی. لکه اوس ګوره یو سړی راغی د شپې په تیارو کې راپاسېد، خلک ټول وده پراته دي او دی راپاسېد الله ته ودرېد او اوږد مونځ یې وکړو، اوږده سجده، اوږده رکوع او جاړي او تلاوتونه کوي. دا چې محبت نه کېږي؟ نه، دا محبت ته په اصل کې. څومره چې ستا د الله سره محبت ډېري نو دومره به ستا عبادت کې خوند ډېري او دومره به د عبادت اوږدي. او دلته بیا بله مسله، ایاک نعبد، خاص بندگی کوو منګه د چا؟ د الله. بندگی نه عبادت. عبادت دپاره دوه خبرې لازم دي. موته او هر سړی دا غواړي چې زموږ د عبادت څه شي؟ قبول شي. چې ته دا وایې چې زما عبادت قبول شي نو دوه خبرې لازم دي. دوه خبرې د عبادت ته قبلېدو دپاره لازم دي. یوه، په دې عبادت کې به اخلاص وي. اخلاص معنی څه ده؟ چې د عبادت به خالص د الله دپاره وي. دویم، په دې د عبادت به په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو دوه خبرې شوي، که مختصر یادې او یې لیکې، نو یو اخلاص او دویم متابعت. اخلاص یعنی چې د عبادت د الله دپاره، متابعت معنی ده چې د عمل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه. دا خبره ته ذکر کوم ټولو به کې راجمع شي. د عبادت په باب کې خلق سلور قسم دي، ټول خلق سلور قسمو کې راځي. یو هغه دی چې نه پکې اخلاص شي او نه د پیغمبر تابعداري شي، دا خو تباه او برباد دي. نه اخلاص شي او نه تابعداري شي. دویم، اخلاص پکې دی، تابعداري پکې ده، دا بالکل کامیاب خلک دي. لکه یو سړی عمل کوي صرف د الله دپاره کوي، د الله د راضي کولو دپاره کوي او په طریقه د پیغمبري کوي، دغه کامیاب خلک دي. دا دویم قسم خلک شو. دریم قسم خلک هغه دي چې هغوی سره عمل کې د پیغمبر تابعداري کوي، عمل کې د پیغمبر تابعداري کوي خو اخلاص پکې نشته. نو د دوی د عمل الله نه قبلی او دوی د شرک په یو قسم کې پراته دي. مثال پهله در کوم خبره به واضح شي. اوس موږ د ماسخوتن دا مونځ وکړو، ټولو ملګرو د ماسخوتن مونځ وکړو. اوس یو سړي موږ سره مونځ وکړو، په دې ماسخوتن په دې جمع کې ولاړو او بالکل د پیغمبر په طریقې مونځ وکړو. متابعت خو پکې شتي، هغه یو شرط پکې راغی. خو دا مونځ یې دې دپاره وکړو چې خلک مې صفت وکړي، یا یې دې دپاره مونځ وکړو چې دا پلانې او علانې مې ویني، یا د دنیاوي بل څه مقصد دپاره مونځ وکړو. دا ریاکاري ده، او ریاکاري د شرک په اقسامو کې یو قسم دی. نو د اعمال او هر څه لړو برباد شو. یو حدیث کې دا راځي، الله وایي چې زه بیزاره یم د هغه عمل نه چې څوک یې وکړي او ما سره پکې شریک پیدا کړي. الله دغه عمل نه غواړي. الله هغه عمل خوښوي چې صرف د هغه دپاره بس. نو دا دریم قسم خلک شو. څلورم قسم خلک هغه دي چې عمل کې اخلاص شتي خو د پیغمبر تابعداري نشتي، نو دې ته بدعت وایي.
دا عمل مردود دی. حدیث کی راځي کنه مشهور حدیث دی من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. چا چې دې عمل کو پیغمبر وایي چې زمونږ په امر نو په دې دین کې اصل نو نو دا عمل مردود دی. مثال سره خبره واضح شي. یو سړی دی د ماسخوتن مونځي 15 رکعات وکړو د الله دپاره خالص، سم خیال دی نه قبلېږي. ولې؟ ځکه چې د پیغمبر تابعداري نشته. نو دا فایده یاده کوي او په زړه یې ولیکئ چې د عمل د قبلېدو دپاره څو خبرې لازم دي. نه، دوه، یوه اخلاص او دویم متابعت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. بیا موږ وایو چې په دې باب کې خلک په 4 قسمه دي. یو هغه چې اخلاص او متابعت دواړه پکې نشته، دا خو بالکل تباه دي. دویم دواړه پکې شته، دا بالکل کامیاب خلک دي. دریم اخلاص پکې نشته، تابعداري پکې شته، د عملو الله نه قبلې. څلورم اخلاص پکې شته، تابعداري نشته، دا بدعت دی، دا عملو الله نه قبلې. دا کومې خبرې چې تاسو ته بیانوم دا بنیادي نقاط دي چې دا خبرې دې یادې کړې ډېرې مسلې به ته اسانې شي. ته بیا به څنګه معلومې چې دا عمل به د الله په نس قابل قبولي او که نه وي، نو دې خبرو کې به سوچ کوه. دا کومې چې ته ما وکړې ایاک نعبد و ایاک نستعین، خالص تا بندگی کوو یا الله. ځکه اول وي ایاک ستا بندگی کوو، منګه داسې ونه وي بندگی ستا کوو. ولې داسې دا ایاک را مخکې کړو؟ دې دپاره چې یا الله صرف ستا بندگی کوو، ستا نه علاوه د بل چا بندگی نه کوو. د دې دپاره ایاک را مخکې کړو. بله خبره ایاک نعبدو بیا څه دي پسې و ایاک نستعین، او خاص ستا نه مرسته غواړو. ستا بندگی کوو او صرف ستا نه مرسته غواړو. نو دلته به یو څو مسلې بیان کو. یوه عبادت یې مخکې کو او مرسته یې څه کړه وروسته کړه. ولې؟ وجه دا چې عبادت ډېر اوچت مقام دی، نو هغه یې دغې نه مخکې کو. دویمه وجه ډېره مزېداره ده، ډېره مزېداره. ایاک نعبدو، یا الله خالص تا بندگی کومه، و ایاک نستعین، او خاص تا نه مرسته غواړم. نو معنی دا شوه ګوره، و یا الله ستا بندگی کومه او ستا په مرسته به یې کومه چې ته را سره مرسته نه کوې نو بیا یې نشم کولی. په دې قرآن چې ځان پوه کړو که نه، زه درته د کعبې په رب قسم خورم و رب الکعبه، په دې قرآن کې دومره خوند پروت دی، دومره خوند، خو موږ پرې پوهېږو نو مشکل دا دی که نه. لکه اوس صرف دا خبره څومره د انسان دی د زړه سره باغ باغ شي. یا الله موږ ستا بندگی کوو و ایاک نستعین، خاص تا نه مرسته غواړو. معنی څه؟ یا الله ستا بندگی کوو خو ستا په مرسته به یې کوو چې تا مرسته نه یې کړي نو موږ بندگی نشو کولی. بعض علما دا وجه ذکر کوي و عبادت یې مخکې کو مرسته یې وروسته کړی، دې دپاره چې په انسان کې عجب را نه شي، تکبر پکې را نه شي. څنګه پکې تکبر را نه شي؟ عبادت موږ کوو، د چا په مرسته یې کوو؟ د الله په مرسته. نو چې تا کې عجب را نه شي، تکبر د پکې را نه شي، چې زړه کې دې دا وي چې دا عبادت چې ما وکړو نو دا محض د الله توفیق و چې ما له توفیق راکړو. چېرته به ګوره خپل عمل ثباتي نه، او چېرته به خپله سینه نه ټپی چې زه بعض وایي زه دا عبادت کوم، ما دومره تلاوتونه وکړو، ما دومره منځونه وکړو. نه نه، داسې به نه کوې. صرف په دا ټکې به خوله ساتي چې دا څه چې وکړو دا توفیق چا را کړو؟ الله را کړو. وما توفیقی الا بالله، توفیق چې د عبادت ملوي دا موږ ته الله را کوي. اوس دا دلته چې دا کم ملګري ناست دي او کم ملګري چې دا بیان اوري یا څوک چې ګوري، هسې په دنیا کې خو په اربونو کربونو خلک دي. په دې دومره خلکو کې چې الله دا باز راولي خپل کور ته و کینې قرآن یادوي یا درس، نو دا د الله توفیق نه دی؟ توفیق دی که نه؟ ستاسو په شان انسانان دا ټیم ښه فارغه دي خو هغوی درس یې نشي راتلی. درس پرېږده، جومات ته منزل یې نشي راتلی. او چې ته رالې دلته کېناستې او دا خبرې اورې او دا یې زده کې، نو د الله شکر ادا کړه چې الله تعالی توفیق درکو. یو سړی راولګېدو قرآن تلاوت کوي،
الله طاقت ورکو. یو سړی راولګېدو علم خورئ، الله وله طاقت ورکو. یو سړی راولګېدو علم زده کوي، الله وله طاقت ورکو. یو سړی راولګېدو مال خپل لګوي د الله په لار کې، الله وله طاقت ورکو. یو سړی راولګېدو زکات یې ورکو، الله وله طاقت ورکو. یو سړی الله ډېر یادوي، الله وله طاقت ورکړی دی. نو اللهم لك الحمد. د الله چې څومره حمد او ثنا وایو کومه ده چې موږ له دا طاقت راکړو د دین د زده کولو او د دیندارۍ کولو، او الله دې دا نعمت په موږ باندې د مرګه پورې برقرار ساتي. تاسو سوچ وکئ، ګوره چې یو سړي ته 3 قدمه کې جومات او 15 قدمه کې او دی جومات ته نشي تللی، خو پوه شي چې الله وله طاقت نه ورکوي که نه. او یو سړی کیلومیټر د جومات نه لرې ده او روان دی 15 وخته منزله، خو دا طاقت وله الله ورکړی، که نه بل هم د ده په شان انسان دی، هغه بل هم د ده په شان انسان دی. نو موږ چې څومره عبادتونه کوو ټول د چا په مرسته؟ د الله په مرسته. هسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله چې څنګه عبادت کړی دی چا کړی؟ نه دی کړی که نه. 30 کاله 14 کاله په مکه کې او 10 کاله په مدینه کې دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څومره محنت کړی دی د دې دین دپاره او څومره قرباني ورکړې او څومره سختې تېرې کړې. موږ د سیرت هغه درسونه بیانوو، تاسو اورېدلي، انسان ورته حیران شي. او دې پیغمبر ته الله وایي په سورة المدثر کې ولا تمنو تستكثر. ای پیغمبر وایي دا خپل عمل به ډېر نه ګڼئ. ورئ زه یم چې الله پیغمبر ته خپل عمل به ډېر نه ګڼئ، نو موږ به خپل عمل څه وګڼو؟ پیغمبر ته الله وایي پیغمبر وی عمل به ډیر نه ګڼي. نو چې پیغمبر خپل عمل ډیر نشي ګڼلی، ما او تا به خپل عمل ته به کم نظر وګورو. همیشه ګورې یو څو خبرې یادې ساتئ. یو چې عبادت وکړي نو د الله شکر ادا کوو چې الله دله طاقت درکو. دویم د دې بیا نسبت دې ته کوو چې دا د الله توفیق و. دریم د عمل معمولي ګڼه. د دې څه فایده دی چې عمل معمولي ګڼې؟ نه عاجزي خو پکې راځي، صحیح ده، خو دې نه ښکلی جواب کیدی شي. بارک الله فیک وزادک الله علما. چې زه اوس لکه اوس زه را درس کوم، زه خپل مثال تاسو درکړم، زه را درس کوم، نو دا اوس څه په یعنې 50 منټه ما درس وکړو، دا راشي یو بل ځای کې ورسره مې شروع کړه، عمل مې کم وګڼو نو د بل سوچ مې شروع کړو، بیا به هغه هم کم وګڼم د بل به سوچ شروع کړم. خو چې زه دا ووایم او سینه وټپوم، زه دین ښیم خلکو ته، زه درس کوم پلاني ځای کې، دا خو ډېر لوی عمل دی، نو یو څو ورځې بعد به د دې شته نه هم خلاص شم. ځکه زما تاسو ته د زړه نه نصیحت دی او زړه ته یې کوز کوي چې خپل عمل به چېرته ډېر نه ګڼي. همیشه به خپل عمل ته په دې نظر ګوري چې زما عمل څه دی؟ معمولي دی، کم دی. ګور لږ عمل چې خالص وي د الله دپاره، او ته ورته هم په دقه کې نظر ګوري چې کمزوری دی، هغه د الله دپاره ډېر زیات دی. لکه تاسو ته یو مثال پیش کړم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د تبوک غزالت و، نو په مسلمانانو باندې ډېره زیاته سخته وه، ډېره زیاته سخته وه. عام اعلان پیغمبر صلی الله علیه وسلم وکړو، عام وی موږ سره مرسته وکړئ، که د چا سره مالي، که د چا سره هر څه یې موږ له راوړئ. نو په مسجد نبوي کې د کجورو ډېرې، د نورو خوراکونو ډېرې، او څوک سورلۍ راولي، څوک څه راولي، دا ټول جدا جدا پراته وو او ډېره سخته وه په دغه کې په مسلمانانو باندې. یو موسم هم ګرم و، بل تبوک لرې و او غریبي هم وه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي وي څوک به دا لښکر تیار کړي او الله به له جنت ورکړي. عثمان بن عفان پاسې وی رسول الله زه به یې تیار کړم. بیا دویم پیر، بیا دریم پیر، نو هغه سره خو مال و، کولی یې شوه، دا لښکر یې تیارولی شو، خو د غریبانانو صحابه کرامو څه حال و؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا صحابه کرامو داسې ودرولي او هر صحابي راتو چې څه ورسره و هغه ډیري ته اچول. په دې صحابه کرامو کې یو صحابي راغی ابو عقیل، چې دا ډېر غریب صحابي و، او د ځان سره
یو چونګ کجوري داسې راغستې وه څو چونګه او هغه یې پټې نیولې وې چې دا به لږې ورته ښکاري دي ګوره دا ورته څه ښکاري دي لږې ورته ښکاري دي او ویم لږې اوس خلک راځي لکه د عثمان بن عفان په شان څو سوه اوښان یې راوستو او اسونه او دا سره زرې راوړو دا سپین زرې وایي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې جولۍ ته داسې وړوله او هغې داسې کړنګا کوله او پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا هغه سره زر او سپین زر داسې کولي عثمانه د نن نه بعد چې هر څه کوې ته تا ته نقصان نه درکوي ځکه تاسې هم جنت ته تللی خو دغه ابو عقیل ناشنا و هغسې لږې ورته کجورې وي که نه نو هغه داسې راغی پټې نیولي دي لېڼ کې ولاړ دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ابو عقیل څه دي راښکاره یې که که نه هغه سترګو کې اوښکې راغلې یا رسول الله دا بس دا نه راښکاره یې که خو دا وي چې زه به یې دې ډیګري ته پټ ور واچوم ځم به خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرې نظر پرې وته ابو عقیل دا څه دي راښکاره یې که هغوی نه یا رسول الله راښکاره یې که او د سترګو نه اوښکې روانې وي ابو عقیل خو هغه صحابه کرام خو ځان قربان و یا رسول الله دا بس دا نن مې دیاړي وکړه راوړه او هغې ته ور واچولې هغه ډیري ته الله سبحانه وتعالی د دغه خلکو تذکره په قرآن کې کړې ده منافقانو په دوی پورې وخندل الله وی زه به وخندم په منافقانو پورې ولې دا لږ عبادت و دا لږ و د کجورې ډېرې نه وي لږې وي خو الله ته ګرانې وي ولې الله ته ګرانې وي اخلاص و پکې او ابو عقیل لږې ګڼلې عجزي وه او وی لږې دي ډېرې ورته ونه وي پټې ساتلې یا رسول الله ګور او بل خپل عبادت پټول یا رسول الله بس نه ورته یو راښکاره یې کړي چې راښکاره یې کړی و سترګو نه یې اوښکې را روانې وي سورة توبه کې دغه باره کې به ایتونه نازل شوي دي چې کله منافقان د خلکو پورې وخندل الغرض زما خبره دلته اوږده شوه د عبادت کې او مرسته کې خو هغه دا وه خبره د فایدې دپاره مې وکړه چې زموږ د عبادات داسې شي چې الله یې رانه قبول کړي ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تا بندګي کوو موږ او خاص تا نه مرسته غواړو دلته یو فایده د انسان نه مرسته غوښتل شرک دی همیشه جایز دي نه همیشه جایز دي او نه همیشه منع دي بعض خلک داسې وایي د غیر الله نه مرسته غوښته کفر او شرک دی نه وضاحت یې وکړه د غیر الله نه مرسته غوښته په هغه څه کې چې هغه د الله کاري دا کفر دی لکه اوس یو سړی یو بابا ته یو پیر ته را مدد شوی او هغه مړلی مرسته ترې غواړي یا ورځي وي ماله بچي راکړه بچي ورکول د چا کار دی دا خو د الله کار دی یا زما ژوند اوږد کا دا خو د الله کار دی او زه تا ته اوس داسې ویم زه ګاډي ته سامان خېجم پلانیه راشه دا سامان راسره وخېجوه دا مرسته غوښته دي که نه خو دا جایز دی ولې ځکه چې دغه سړی یو خو ژوندی دی دویم حاضر دی دریم په دې کار یې طاقت دی چې درې خبرې پکې دا سړی به څه ژوندی به حاضر به طاقت به د حاضر قید اوس سره موږ ولې ولګو لکه اوس یو سړی په پاکستان کې دی او ته ورته دې ځینې چغې وایي دا ناروا ده یو سړی مړلی ناروا ده شرک په زمره کې راځي یو سړي طاقت نشته دا کار د الله دی دا هم شرک کې راځي نو دا درې خبرې پکې لازم دي دا سړی به صحیح ژوندی به حاضر به او په دې کار به طاقت وي اهدنا الصراط المستقیم وښایه موږ ته لاره نیغه وی الله موږ ته وښایه لاره نیغه دې کې یو ښکلې معنی پرته ده هغه دا ده ایاک نعبد و ایاک نستعین یا الله ستا بندګي کوو او ستا نه مرسته غواړو نو ستا بندګي کوو نو د دې خپلې بندګۍ دپاره راته لاره نیغه وښایه چې ښه بندګي دله وکړو دا یې تغییر حدیث وتړلی شو اهدنا الصراط المستقیم یا الله وښایه موږ ته لاره نیغه دا دعا ده دا اوس دعا وغوښته که نه نو دلته یو بله فایده یې زده کوي کله چې هم دعا غواړي نو اول به د الله حمدونه او ثناګانې ووایي بیا به دعا غواړي ډایرکټ دعا مه شروع کوه لکه ته لا سوچېده که نه یا الله ما وبخه یا الله په ما رحم ډایرکټ مه شروع کوه اول د الله حمد او ثنا ووایه اللهم لك الحمد یا الله ستا حمدونه یا الله ستا ثناګانې ووایه یا الله ته ډېر لوی ذات یا الله ته ډېر کریم ذات یا الله ته ډېر مهربانه ذات او بیا خپله دعا ور مخکې کړه چې کله ته
د الله صفات وي، حمدونه وي، ثناګانې وي، الله په دې خوشحالي. الله دا غواړي چې بندگان زما حمد او ثنا وي، چې تا کله حمد او ثنا وي او الله په دې راضي کېږي او بیا دې پسې دعا وکړه، هغه دعا دلم الله قبلوي. دلیل په دا صورت دی. اول تا څه ووي؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. ټول د الله حمدونه او صفات دې بیان کړو. خو وایې څه؟ اهدنا الصراط المستقيم. مونږ ته نیغه لار وښایه، اهدنا الصراط المستقيم. ها اهدنا الصراط المستقيم وښایه مونږ ته لاره نیغه. لاره نیغه کومه یوه ده؟ دې باره کې علما اوږدې اوږدې خبرې کړي دي. امام ابن القیم رحمه الله ډېر ناشنا وضاحت کړی دی دا مستقیم څه ته وایي، نیغه لاره کومه یوه ده؟ وایي هو طریق الذي نصبه الله لعباده على ألسن رسله. نیغه لاره هغه ده چې الله د خپلو بندګانو دپاره یې ښودې ده یا واضحه کړې ده د پیغمبرانو په ژبه باندې. د ښکلی تعریف دی. نیغه لاره کومه یوه ده؟ چې الله واضحه کړې ده خپلو بندګانو ته د چا په ژبه باندې؟ د پیغمبرانو په ژبه باندې. نو اهدنا الصراط المستقیم وښایه الله مونږ ته لاره نیغه. نیغه لار مونږ ته وښایه الله. نو نیغه لار قرآن او حدیث دی، بله لار ګورې نشته. تاسو ته به حدیث یاد دي که نه؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کرښې حدیث یې وویستې، یو کرښه حدیث یې وویسته او د هغې نه غاړې ته نورې کرښې وویستې. وایي دا کرښه ډایرکټ چېرته تللې ده؟ جنت ته تللې ده. او دا کرښې چې دي دا جهنم ته تللي دا لارې. په هره لار باندې وایي خلک ولاړ دي، تا به جهنم ته رابلي. مطلب دا شو سیده نیغه لار چې ډایرکټ جنت ته تللي ده او په جنت ودرېږي، هغه د قرآن او د حدیث لار ده. معمولی چې د قرآن او حدیث نه خوا کېږي او دې خوا کېږي نو ګمراه کېږي. اهدنا الصراط المستقیم، یا الله وښایه موږ ته لاره نیغه. دا هدایت په ډېر څه میلاویږي، لکه خبره به زموږ نه اوږده شي. ته د الله نه هدایت وغوښته چې یا الله ما ته نیغه لار وښایه که نه. نیغه لار د قرآن دی، دا کوم چې موږ وایو دا نیغه لار ده. حدیثونه نیغه لار ده. دا سوره فاتحه چې ختمه شي کوم سورت شروع کېږي؟ سوره بقره که نه؟ اوس ګوره ما ته اوس وایي الله په دې کلام کې ډېر خوند پروت دی، ډېره مزه پکې ده، خو چې سړی پرې پوه شي. تا دلته ووایي اهدنا الصراط المستقیم وښایه موږ ته لاره نیغه. الله نه دې نیغه لار وغوښته که نه؟ بیا دې سوره فاتحه شروع کړه، سوره بقره بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. دلته تاوی الله مالا هدایت راکه کنه، الته الله ته وی دا کتاب دی کې هدایت پروت دی. یعنی خبره لري نه کړه دا غینه لنډه ته د هدایت لارو کوه. یا الله ما ته هدایت راک، الله لري نه ده. ذلك الكتاب په دې کتاب کې هدایت پروت دی، په دې قرآن کې دنه هدایت پروت دی. راونیسه دا قرآن. چا چې دا قرآن نیولی دی الله ته هدایت نصیب کړی. چا چې د پیغمبر حدیثونه راغستي دي، عملي کړي دي او سینې پورې جوخ کړي دي، الله ورته هدایت کړی. نو که تاسو هدایت غواړئ نو بیا قرآن او حدیث مضبوط راونیسئ او الله دې موږ ټولو ته هدایت نصیب کړي. دا زموږ د بعض پښتانه چې ته ورته کله ووایي الله تا ته هدایت وکړي، وایي الله دې تا ته وکړي، په دې خفه کېږي. حالانکې ګوره دا سوره فاتحه دا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم وي په منځ کې که نه به وي؟ نو ګوره هغه هم هدایت ته محتاج، بلکې یو حدیث کې درځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا دعا غوښته اللهم انی اسألک الهدى والتقى. یا الله زه تا نه هدایت غواړم. دا پیغمبر به وي زه تا نه هدایت غواړم. نو موږ ټول هدایت ته څه یو؟ محتاج یو. موږ ټول هدایت ته محتاج یو. نو چې څوک درته ووایي چې الله تعالی هدایت درکړي وایي آمین، الله دې راکړي. چې یو سړي ته هدایت نصیب شو نو نور دې څه غواړي بیا؟ هدایت خو هغه اوچت نعمت دی چې الله هدایت څه معنی ده؟ چې الله ستا مخه جنت ته کړي. نو موږ کې کوم سړی دې خبرې ته نه دی محتاج؟ هر یو محتاج، هر یو دې ته محتاج دی چې الله زموږ مخه څه ته کړي؟ جنت ته کړي. او موږ له توفیق راکړي چې قرآن او حدیث باندې عمل وکړو.
خدا لار کمه او دا اهدنا الصراط المستقیم لار دا چا دا صراط الذین انعمت علیهم لار دا کسانو چی نعمت کرده دیتا پاگوی باندی دلتا دا خبر یاده که دیسی لار بند نرانیسی چی ستا پی مشران نئی دیسی لار بند نرانیسی چی سوک پی نئی مشران نئی تاوی اللہ ما نیغی لاری تراوڑا کر نو پا نیغی لار بانی مخی مشران تیر شوی انعمت علیه انعمت علیهم یا اللہ تا پی انعام کرده دا گوی پلار می روانک انعمت علیهم انعام اللہ پا چا باندی کرده سورة النساء کشتی کن ومن یطع اللہ ورسوله چاچی اللہ دا اللہ دا پیغمبر تابداریو کرده فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين توی یالله مدعا خلقو پلار روان که چی تا پی سکڑه ده انعام دی پی کڑه خاص نعمتون دی ورکڑی اگر سوک دی چی اللہ پی انعام کرده نبیین پیغمبران صدیقین رشتینی خلق شهدا شهیدان صالحین نیکان خلق نو توی یالله مد دوی پلار روان که نو مطلب دی چی پا دیلار بانستا مشران شتی که نشتی نو نیوی مسئلی با نرو باسی چی ستا مشران پی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انعمت علیہم کے طول اول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی بے نور پیغمبران صحابہ کرام دا طول پا دا غلار تلی نو دی کی بلا فائدہ اکثر ملگری چی اللہ تا دا حق نصیب کی کندے یریگی وزی یوازی ما سیما یوازی مزو با کلی کی سکو معاشرہ ما تا غلط دا او سکرہ توابی وی او سکرہ تبیدین وی او مور پلار سره دشمنی کئی او مور پلار می نپری دی او زسو کما زپا دیلار یوازی نی سنگ یوازی نی دیزی نی تصابیتوم چی یوازی نی اهدنا الصراط المستقیم یا اللہ ما تاو خواہ نیغ لار یار دا نیغ لار خو سیده خو زو پی یوازیم نانا یوازی نی صراط الذین انعمت علیهم لار دا خلقو چی اللہ پی انعام کردستان مخی پا دی لار تلی دی نو تی یوازی نی یریگا ما نو پا حق کی چی اللہ دیتا حق نصیب کو کر اللہ دیتا توحید عقید نصیب کرا اللہ دیتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تابداری نصیب کرا بیا با یریگی نگو رے تا پا دی لار بانی یوازی نی دیر خلق پا دی لار بانی تلی دی چی اگه اس دنیا کی نشتی او دیر پی وشتی روان دی نو تا پا دی لار بانی یوازی نی دا یو فائدہ شوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکیره کرده دا چی انعمت علیهم سوک دی چی پا دی لار بانی تلی دی ما انا علیه و اصحابی پا کم طریقه باندی چی زعمل کم او سوک صحابه کرام دا نیگا لار دا او اللہ انعام کرده پا پیغمبر بانیم و پا صحابه کرام بانیم نو تاسو بلار گوره دا غوی مضبوط رانی سی دا دین دا مشران و دا سلف صالحین سلف صالحین چا تویلکی صحابه کرام تابعین او بیتبا تابعین دا غدری پیڑی دی غورا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دوی صفت پا حدیث کی کرده نو تبر دوی پا نقش قدم سی دا زان نبا نیو مسئلے او بدعات و خرافات با نرو باسی دا زان نبا پا دین کی نوی ٹانکے نلگے صراط الذین انعمت علیہم لار داغ کسانو چی تا نعمت کرده پا غوی باندی غیر المغضوب علیہم ناغ کسان چی غضب کرده شوی دے پا غوی وللضالین او نگمراهان دی یعنی یا اللہ ما پا نیغلار روان که نیغلار دا چا دا چی اگر اللہ پی انعام کرده خود دوی دا داری نمی یا اللہ ساتا یا دا صفت دا خلقو چی اللہ پی انعام کرده چی اگوی تا اللہ پا غضب کی نده و نگمراه دی نو یا اللہ ما دا اگر خلقو دا لاری نساتا چی تو تا پا غضب کی او یا سدی گمراهان دی غیر المغضوب علیہم مشہور تفسیر علماء ذکر کی دین مراد یہود دی وللضالین او گمراهان دین مراد نصارا دی اگر کده ایتون عام دی نو منگ باقی صفت بین کچھ یہود کی ہو
یهودو کې دا چلو چې علم ورسره او عمل ورسره نو، او نصاراو کې دا عادت دی چې عمل ورسره شتي خو علم ورسره نشتی. نو دې کې تا ته اشاره ده ای مسلمانه چې ځان به د یهودو او د نصاراو د صفاتو نه لرې ساتي، علم به کې او په علم به عمل کې. کم سړي سره چې علمي او عمل ورسره نه وي دکې صفت د یهودو دی، کم سړي کې چې عملي او علم ورسره نه وي نو صفت د نصاراو. یو سړي سره علم دی عمل نه کوي دا خو صحیح ده، واضح ده چې دا کږه لار روان دی. یو سړی عمل کوي او علم ورسره نشي ده کسی چل دی، چل پکې دا دی کم سړي سره چې علم نه او عمل کوي نو اکثر عملي غلطي، کم سړي سره چې علم نه او عمل کوي نو اکثر عملي صحیح غلطي. علم پرانا کې چې کم عمل وکړی شي نو هغه د دین هغه کم تله چې کومه د دین چې کومه تله ده په هغه تله کې هغه عمل پوری او برابري. نو ذکر دا دوه قسمه خلق ذکر شو. دلته به ته یو فایده ذکر کم بله. په دې صورت کې درې ډلې ذکر شوې. کومې ډلې؟ انعمت علیهم چې الله پې انعام کړی، مغضوب علیهم چې علم ورسره شتي عمل نشتي، ضالین گمراهان چې عمل ورسره شتي علم نشته. سوال یو سړي زړه کې دا سوال لاغی ولې الله دا درې قسمه خلق ذکر کړو؟ نو جواب دې ته غوږ کېده او په غور سره واورو. جواب یې دا دی ټول انسانان په دې دریو کې دننه راځي. د الله سبحانه وتعالی خبرې ګوره ډېرې ناشنایي. ټول انسانان په دې دریو ډلو کې دننه راځي. یا خو به یو انسان حق پیژني په هغې به عمل کوي، علم به ورسره وي عمل به کوي، نو دی په انعمت علیهم کې راغی. الله په انعام کړی دی، علم ورسره هم دی عمل ورسره هم دی. او یا به دې سړي سره علم وي خو عمل به نه کوي نو دی په مغضوب علیهم کې راغی. یا به ورسره عملي خو حق به نه پیژني، علم به ورسره نه وي نو دی ضالین کې راغی. نو ټول انسانان په دې دریو کې دننه راغلي. اوس ما ته یو انسان داسې وښایي چې دریو نه بهر وي، سوچ وکړئ ځه دې دریو نه بهر څوک کېدی شي؟ نشي. یا خو به یو سړی پوهه او عمل به کوي دا اوچت سړی، یا به ورسره علمي عمل به نه کوي، او یا به ورسره عملي خو علم به نه وي. نو ځکه الله دا درې قسمه خلق په دې ځای کې خاص ذکر کړو. د دې صورت په آخره کې آمین ویلی کېږي. آمین د دې آمین مطلب دا دی چې یا الله دا دعا قبوله که. یو حدیث کې داسې راځي چې دا آمین د دعا مهر دی. کله چې ته څه لیټر ولیکې په آخر کې ورله مهر راواچې نو خبره دې څه کړه؟ یقیني دې کړه. دغه شان چې کله تا دا دعا د الله نه وغوښته نو مهر دې ورله په آمین سره راواچو نو خبره دې یقیني کړه چې یا الله زما دا دعا قبوله که. او مستحب طریقه دا ده، سنت طریقه دا ده، کم منځه کې چې ته ولاړې سري مونځي نو سري کې خو به سوره فاتحه ته په ارام پټه به وې نو پای کې به امین هم په پټه وي. او جهري مونځونو کې کم کې چې تلاوت امام په زوره کوي نو په هغې کې به امین په زوره وي. کم مونځونو کې چې امام سوره فاتحه په پټه وایي نو ته به هم امین په پټه وي. او کم کې چې سوره فاتحه په زوره وایي او تلاوت په جهر سره کوي نو ته به څه کوې؟ ته به په جهر سره امین وایې. داسې دومره تیز به وې چې خوا او شا کې چې کوم نږدې تا ته کسان ولاړ دي یو څو دوی واوري. دا سنت طریقه ده او په دې باندې صحیح حدیثونه راغلي. موږ په دې کې تعصب نه کوو چې دا زموږ ملک کې کوي او که نه کوي، زموږ مولای کوي او که نه کوي. زموږ کار د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقې سره دی. او حدیث کې دا راځي، واضح حدیث دی، امام احمد، امام ابو داود، امام ترمذي راوړی، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله امین وي رفع بها صوته، رفع بها، واضح الفاظ دي، اواز به اوچت کو په دې باندې. یو حدیث کې دا راځي اذا امن الامام، په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی، کله چې امام امین وي نو تاسو هم امین وایي. نو چې امام امین په پټه ووایي موږ به واورو؟ موږ به نه اورو. نو څنګه یې موږ ووایو؟ نو دې نه ثابته شوه چې په جهري منځونو کې به امام هم امین په زوره وایي او مقتدیان به هم امین په زوره وایي. دې سره زموږ د صورت اختتام ته ورسېدو.
دا درس هم اختتام ته ورسېدو او زه به یو پیر بیا دا صورت ووایم سره د ترجمې لفظي ترجمې چې کومو ملګرو کم ملګري یادوي چې هغوی ته آسان شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه غواړم په الله سره د شیطان رټلی شوي نه. بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد د نوم د الله شروع کوم چې عام مهربان او خاص رحم کوونکی دی. الحمد لله رب العالمین ټول د کمال صفتونه خاص الله لره دي چې پالونکی د ټول عالم دی. الرحمن الرحیم عام مهربان او خاص رحم کوونکی دی. مالک یوم الدین اختیارمند ورځې د جزا دی. ایاک نعبد خاص تا لره بندگی کوو من و ایاک نستعین او خاص تا نه مرسته غواړو. اهدنا الصراط المستقیم وښایه موږ ته لاره نیغه. صراط الذین انعمت علیهم لار دغه کسانو چې نعمت کړی دی تا په هغوی باندې. غیر المغضوب علیهم ناغه کسان چې غضب کړی شوی دی په هغوی باندې. ولا الضالین او نه ګمراهان دي. کوم ملګری مې واورئ خاص شروع کوم په نوم د الله سره. بل څوک ته اورې ټول د کمال صفتونه. مرسته غواړي. او ناغه کسان چې تا پې غضب کړ او نه چې نه ګمراهان دي. بارک الله فیکم او الله سبحانه وتعالی دې موږ په دې قرآن باندې پوه کړي. الله سبحانه وتعالی دا قرآن د قیامت په ورځ زموږ دپاره سفارش کوونکی وګرځوي. انشاءالله پر روان درس کې به بیا د جز عمه نه شروع کوو آخرني لنډ صورتونه چې کوم دي. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.